د تورخم په اړه تازه او وروستي جزئیات. وروسته له 9 ورځو تړلو وروسته بالاخره تورخم دروازه د عامو خلکو او بارلونکو موټرو ته د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. تورخم دروازه 10 ورځې وړاندې وروسته له هغې پاکستاني لوري وتړلې چې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د یوې پوستې جوړولو په سر نښته رامنځته شوه. پاکستاني لوري ویل چې صفري نقطې سره نږدې د افغان ځواکونو له لوري نوې پوسته جوړېدله چې د دوی له لوري مخه ونیول شوه. خو افغان چارواکي بیا وایي چې یاده پوسته پخوانۍ وه چې یوازې د ترمیم چارې روانې وې. تر څو ورځو ځنډ وروسته نوموړې پوسته د افغان ځواکونو له لوري ورغول شوه. د تورخم تړلو له امله افغان او پاکستاني سوداګرو ته له $1,000,000 زیات زیان اوښتی دی. پرون دواړو غاړو د یادې دروازې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د اوس لپاره حالات عادي دی او خلک کولی شي له افغانستان څخه پر پاسپورټ او له پاکستان څخه افغانستان ته په تذکره راشي.